د رڼا څړی ښاغلي اجمل انصب ته د ملګرو داد مینه او درناوی. دا د منظرکوټ یوټیوب چینل دوهم ادبي او هنري خپرونه ده چې د یاد چینل له لارې په غږیزه بڼه نشریږي. منظرکوټ یوټیوب چینل اداره پلان لري چې یاده لړۍ وغځوي او په دې ډول د هیواد علمي، فرهنګي او ادبي څیرې دغه راس وړ او درانه شخصیتونه په مسلسل ډول تاسو ته دروپېژني. موږ خواري کوو چې تاسو د افغانستان د رڼا او کمال سړیو سره اشنا کړو. د دوی په هنرونو، پوهې، مسلک او کړنو تاسو وپوهو او په دې ډول تاسو ته د هیواد معتبر علمي، مسلکي او د کار سړي دروپېژنو. دا ځل د ښاغلي اجمل ان په شاعرۍ استاد نومان دوست غږېدلی دی. موږ د ښاغلي دوست صاحب دا لیکنه غږیزه کوو او کټ مټې له تاسو سره شریکوو. موږ د منظرکوټ یوټیوب چینل له درنو څارونکو څخه غرونه مننه کوو چې تل یې څارلي یو او خپله مینه یې له موږ سره ښودلې ده. د ښاغلي اجمل ان شاعري چې لولې یو عجیب حالات ته رستنوي، لکه د دنګو چنارونو منځ کې چې په دیره کې کټونه ایښي وي، د هر کټ مخې ته د لرګیو میز پر سر د شنه چای له پیالو نری نری تپ پورته کیږي او یو چا دوه بالښتونو ته ډډه وهلې وي او راغلو میلمنو ته د خپل کلي کیسې کوي. یو دم رانیغ شي، شاوخوا غرونو ته ګوته ونیسي او له دې سره دیره کې پر کټونو ناست خلک هم ټول هماغه لوري ته وګوري او بیا د ان لاس لړزه پسې واخلي او په بند غږ ورته وایي: د څومره قیامتونو توپانونو شاهدان دي، د څومره قیامتونو توپانونو شاهدان دي، خدا د غرونو کلی دي تر اوسه لا ودان دي. له دې سره یوه خاموشي خپره شي، لکه د ټولو میلمنو په سترګو کې چې تیر شوي قیامتونه بیا را ژوندي شي. ان د دې نارې په کولو کټ کې رانیغ شي، له کټه زړېدلې پښې یې ټالۍ خوري، یوه شی بغلی وي او بیا د سر په خوځولو ووایي: زیاتی د ښاپیرۍ له دې کوڅو نه کډې یوسي، زیاتی د ښاپیرۍ له دې کوڅو نه کډې یوسي، دیوان د قاف له غرونو نه دې ښار ته را روان دي. ان یوازې د خپل کلي په منظرکشیو او کیسو بیانولو کې ماهر نه دی، هغه د شعور ورکولو سحرګر هنر هم لري. هغه چې کله خلکو ته شعور ورکوي، واقعیتونه بربنډوي، د هغوی هغه ناسم باورونه جړه کوي چې د ظاهر بینۍ له مخې ځینې داسې خلک هم د تقدس تر کچې رسولي چې په سپېڅلي لباس کې د خپل چم د خلکو د وینو سوداګري کوي. نو بیا لکه د ماهر سخنور خبره په یو داسې انداز راوخلي چې د انکار مجال پکې پاتې نشي. دا څومره قامتونه دغې سپینې جامې ډنګ کړل، دا څومره قامتونه دغې سپینې جامې ډنګ کړل، د پیر خو په لستوڼي کې ښامار راوړی و. ان لکه بلبل د طبیعت په وصف کې پریمانه سندرې ویلي، خو اکثریت سندرې دردمنې دي. د بلبل هغه نغمو ته پاتې کېږي چې د بهار په پای او د خزان په پیل کې وایي. د دې یو علت دا هم کېدی شي چې ان په کوچنیوالي کې د حالاتو بړوبکۍ له خپل تک شنه کلي چې د مرغانو د سندرو او په ډکو ویالو کې د روانو اوبو د مستانه شور کوربه و ډېر لرې یوړ. په ماشومتوب کې د وطن د بېلتون زهر وڅکل، هغه دردونه چې څوک یې ماشومتوب کې وګالي نه هېرېدونکي وي. ان چې کله د خپل کلي انځورګري کوي، تصویرونه یې داسې راڼوي ته به وایې د ښکارندوی روح په یو نوي زلمي کې راټوکېدلی دی. ان جلاوطنی دی، دې جلاوطنۍ یې تحت شعور په منګلو کې داسې ټینګ نیولی چې د رڼاګانو په ښار کې هم له خپل کلي د بیلتون درد او آرام ته نه پرېږدي. دې درد دومره زړه نری کړی چې غواړي اظهار یوازې خپل رب ته وکړي، د دې بیان یې قیامت ته ساتلی. ولې مې په ځمکه وطن نه درلود، ولې مې په ځمکه وطن نه درلود، دا به په قیامت کې خدای ته وایمه. ان له هنر سره سپېڅلی تعهد لري. هغه چې کله خپل ځان او خپل طبیعت معرفي کوي، نو د مصلحت پرده پرې نه غوړوي. هغه په عصري نړۍ کې هم د ځان په حواله وایي: په شونډو کې ټپې، لاس کې ټوپک، سترګو کې اوښکې، په شونډو کې ټپې، لاس کې ټوپک، سترګو کې اوښکې، دا یو عادت دی ماته له بابا نه پاتې شوی.
ان له خپلې ماضي سره دومره ټینګ پیوند لري چې د عصري ژوند آرایشګره ترې کلیوالي رنګونه نشي توږلی او خپل اصلي رنګ یې نشي محوه کولی. ټپې وایي نارې وهي او لوڅې پښې ځغلي. ټپې وایي نارې وهي او لوڅې پښې ځغلي. پان کې څو خویونه لا تر اوسه د دهقان دي.